الو الو وعلیکم السلام خیر دی تاسو څه خبر کوي جی ها ته جاوید خبرې کوي حاجی صبر کوه مړ یو دوه ورځې صبر کوه کنه یار مړه دوه ورځې یو کس سره مې خبره کړله ورته مې ورته وایم دوه ورځې صبر کوه خالي دوه ورځې بس صحیح ده صحیح ده یا الله پاکه سړي خو راته ریم په خدای پاکه د قرضونه نه ختم کړي کس راته معلوم دی کېدای شي پیسې له الله کړي وعلیکم السلام څنګه یې برابرې څوکې خیر ده خیر نه مړه لږ شان روپۍ را سره وي خو هغه مې بل کس ته ورکړلي او السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه جي برابرې هغه ته دې ماته بله د پیسې ویلې څنګه یار ما باندې قرضونه هم ډېر زیات شوي بار بار رینګ کوي یار بېکاره ودرالم وایي 5000 روپۍ ورته جي ما له 5000 روپۍ پیدا کوي اوس یار هغه مخکې هم تا روپۍ درکړې وه باقي د هم څه دوکه موکه کړې وه دا حساب دی چې روپۍ خو دوکه را سره نه دوکه را سره نه کوم بیا هغه مې ډېر بار بار تنګوي که نه صحیح ده زه دا روپۍ در کوم ډېر مجبور راته ښکاري داسې حساب ده چې بیا یوه میاشت ټایم صحیح ده دا روپۍ والا صحیح ده یو میاشت ټایم دی مارېږه 12 میاشت په شپږم تاریخ بیا ماته والا کې صحیح الله دې خوشحاله کړي ولا ډېر زیات قرضدار شوی یم والله سړي ته مې 5000 روپۍ ویل په 15000 را باندې مخکې نه سړي سره نه پرېښودم قسم ډېر بار ورته نه داسې وي دا ته ډېر مجبور یې یاره چې مشوره له درکړه مسلې دویم چې سعودي عرب ته لاړ شه ولې نه یاره دا خو زه غواړم کوم دی څوک راله ویزه نه کوي ویزه دلته د بر کې دا ملک مې ډېر ښه سړی دی سره کسان اشنا دي په سعودي عرب کې نه مړه او زه به ورته ووایم ویزه به له وکړي که نه صحیح ده که نه دا خو دا چې زما ته به ډېر ښه وکړي زما سره یار جو سر یې خواخره خبره ورسره وکړه ملک صاحب سره خبره ورسره خرچه وکړي راځي خپل سوچ پې وکړه مړه خرچال ته بوله ګټم ورکام بوله که نه یار زه صحیح ده زه ملک صاحب سره خبرې کوم صحیح ده راځه چې ملک صاحب ځای له ورشو که نه یاره څه صحیح ده که نه چې ورشو هسې یو مشوره در سره کوم یار نه چې ویزه راله کوي نو ما ته خو پیسې نغدې نشته زه قرضداره شوی یم ملک صاحب ډېر ښه سړی دی او که نصیحت به ورسره خبره وکړو هلته خلک وایي اقامه او د اقامې بس دغه یو ترتیب دلته هغه وکړي دا ملک صاحب نه دی ملک صاحب ودرېږه لکه کار وشو خبره نور بیا بس ورسره دلته خبره وکړي ملک صاحب دا دی السلام علیکم ملک صاحب ښه ټیک ټاک یې طبیعت دې ښه دی کور کې دې خیر دی بالکل الله رحم دې دعاګانې یاره ملک صاحب دا کس دی ډېر مجبوره دی او تاسو پرې ویزو را کاروبار کوئ که نه او داسې نشته
دا یاره دلې وېزا پکار ده ډېر سخت مجبوره دی او کارونه دي په مدار کې سره دا چې څه ډېر یاره نو زه خو اوس هم ایجنسۍ ته روان یم او زمونږ خو دغه روزګار دی انشاءالله تعالی چې الله دې وکړي ډېر زر به ستاسو چې کوم دا نو د ویزې دغه وشي خو تاسو داسې وکړئ چې دغه اډوانس پیسې راله راکړئ او دا کارت زما ځان سره کړه او ما ته رینګ کوه چې کوم دا نو زه به دغه وکړم چې کله ستاسو تاسو لږې څه پیسې دي چې اډوانس دا والا دا به اډوانس ماته صحیح ده نور کوم تاسو سره کار تاسو راټو رابطه به تاسو سره بیا وزه صحیح څومره زر شي نو خبره راځي ملک صاحب دې چې راکړي ان شاء الله موږ خپل کوشش کوو زموږ دغه روزګار دی ان شاء الله تعالی الله دې رحم وکړي چې ضرور شي موږ سره رابطه کوو ان شاء الله دا اوس اجازه ته روان یم او چې کله راغو هلکه کار خو دې وشو ماشاءالله خو اوس باندې ختم لګي کار خو دې وشو خو یوه خبره بله ده مزدوري به هلته کوې بهي سعودي عرب کارونه هم ډېر ګران دي نو مزدوري به ګوره دماغ سره کوي څومره دې محنت کوي مزدوري وکړو نو انشاءالله د قرضونو مزر ته زره خلاص شي نو محنت او مزدوري به کوې صحیح ده ملک صاحب سره رابطه کوي انشاءالله کار به دې وشي اورې ملک صاحب ډېر ښه سړی او خبره چې وکړي نو پوره کوي وعده پوره کوي څومره زر یې کولی شي چې وکړي ما باندې قرضونه پرېږدي مې نه څوک والله کلي کې مې سره څوک پرېږدي نه که نه انشاءالله کوشش خو به کوو مونږ خپل کوشش کوو زه باندې خفه شوم ملګری کاسې نو په دې وجې مې دا مشوره درکړه نو وبشي انشاءالله سید الله دې خوشحاله کړه نو دا د په مخه دې ښه د الله په امان چې بیا څو رابطه به کوو ټیک ده سید الله دې خوشحاله السلام علیکم The Zalmis are down on their knees. 2 balls to 6. Now almost nearing a 200 target. السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خیر که خیر ټیک ټاک کېنه تاسو ته خیر دی نور څنګه چل دی خیر خیر دی څنګه چل یار دا 28 29 دی شو یا څنګه چل ویزه راغله کنه خان ته تارین کړل کنه هلکه هغه خو ماته څه نه ویلي وو زه اوس رینګ ورته کوم ښه والله څوک مې سره پرېږدي نه یار بیخي کارډ یې راکړی وو رینګ ورته کوم ښه ته ترین چې معلومات دې وکړو که نه یاره چې څنګه چل دی کار دې شوی دی که نه دی صحیح ده رینګ ورته لاړو یاره السلام علیکم وعلیکم ملک صاحب څنګه یې ټیک ټاک یې هلکه زه ویزې والا کس خبره کوم هغه کس مې چې دروستی یم مال د ویزې پروګرام والا وکړه څنګه چل دی کار یې شوی دی که نه ډېره ډېره مهرباني یاره موږ څنګه چالو کړو کله درشو ټیک شو دا ډېره ډېره مهرباني السلام علیکم کار خو دې شوی دی ماشاءالله ملک صاحب ډېر ښه سړی دی ما ته پته وه زما په اعتبار و چې یاره کار به کوي شکر دی خدای پاک باندې مهربانه شو یار نو څنګه چل دی ایجنسۍ ته به ورځو ښه او جی ایجنسۍ ته اوس څومره زر کېږي چې ورشو السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام څنګه دی مونږ ایجنسۍ ته راغلي وو یاره څنګه چل دی چېرته یې زه خو دلته ایجنسۍ کې تاسو چېرته یې مونږ ایجنسۍ ته راغلي وو بار ولاړ یم که نه څنګه چل دی درځو راځئ له کوډګار ته وایم تاسو به رابطې کې راځئ دلته چله ډېره تاسو چې وکړئ هغه کسانو رینګ کړی او اوس را روان دي او د هغې لپاره مې ټکټ مې ترغم وکړ او ټول څه السلام علیکم وعلیکم السلام ټیک ټاک څنګه چل دی یاره دې سړي له ټیکټ رالو کار یې شوی بس د کار خو شوی دی سم چې کوم نه ورولي کړي دي تاسو به دغه انشاءالله را روان 25 تاریخ باندې 2 بجې به پرېږدي تاسو کوم ځای نه دی پېښور نه اسلام آباد نه دی نه اسلام آباد اسلام آباد نه دی صحیح ده دا والا ټیکټ او په 25 تاریخ باندې د ورځې 2 بجې هلکه دا ټیکټ والا دا ډېټ ځان سره یاد ساته ښه 25 تاریخ د ورځې 2 بجې
لاو یا ډېر چې هاوس کړی وم ډېر لاو یا ډېر کار د خوشاله سره ویش ان شاء الله به دې تاریخ په دې خاطر به دې پلیټ سری ټګټ کار سری کوي دا روان شوي خیر لاړم نن ټیم باندې نه کیږي یار پر دې نه باندې ښه صحیح ده دا خو په سور باندې یو کار او دغه احتیاط وکړې او په ایرپورټ کې جان سوانه لې صحیح ده او دنه شي دا ټیکټ او دا سامان د رسو دغه نه کی او ریموټ یې چاونه لې نو عمله یو برابر کې خو کلاره ها او دا تر دې کار کوم څه به راوړي ان شاء الله دا خو په کلاره او احتیاط وکړې دا وکړې صحیح ده خیر او کله ما کارو کې موبایل راوړي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ګل خیر وړي؟ د ورځې په 2 بجې؟ شپږ بجې ان شاء الله. نه فکر کوم ورډي خر مو پسې صحیح ده؟ او د الله لا نه راو دې دا ډېر ټیم وانه وستو راکې دې شي نوې کسان داسې لټ چړي راشي کنه او زمونږ ان شاء الله ما خیال له راځي السلام علیکم جوړ تکنا تاسو څنګه جوړي دې خره امان دې درځي السلام علیکم بلا رو څه تکلیف مې درته نه وکړه پاکستان ته څه صورت دی خیر خیریت را لې
او بس خفه کېږه مه خاله خیر څه اوس انشاءالله دلته کیسه نشته ده صحیح ده خوراک څنګه چل دی دلته به وکړو که ډېره کې را موږ ملګرو ته مو ویل دلته کې پروګرام کړی الیاسه دا اشاره ده او دا تېره پس زموږ علاقه شروع کېږي اورې او بس خلې ولې پاکستان اوس پاکستان سوچونه هېر کړه ښه او په ګډا تڼۍ ګرځه خپل پاټ کوه خپل پاټ کوه دا مخامخ ځای وینې په دې به زموږ بنیاد راځي صحیح ده مدینه باندې دغه راته کوم سره دی هغه پیچونه ولګي او ته به د هغې پورې نه دی دا ځای به بالکل صفا کړي چې دلته یو کاڼی د بنیاد دومره ځای به هم صحیح سامان نه واله الو السلام علیکم مدیر رانه يجي ممكن 5 دقيقة بعد يلا يلا داس كده هكذا زمان كسرنا يا او ته کار کوم چې داس کده یو هم پاتې د بنیاد عمر ځای به راوالي او زه ورځم چې خلکو لرو او په تور راوړم بیا به تاسو ته کوم چې زه راځم او کار دې کړی ان شاء الله صحیح ده ستړم په راځي کار وکړه ځانو په جنت صحیح ده بس کومه د ماجل کار او کار نه جستړي پساره کار راغلی او نه چېشته نو لټېشته مړه والله کریم د سمې چې راغلم قسم دی بس سار وختي مزم نه کړی بس وي ګاډی لاړ سار وختي پاسو بس ګاډي کې لاړ شو کار دی چې کار دی ورسې بیا چې ګورو بس ماښام بیا تېرېږي نو قسم دی که ټیم راته میلاوي والله ته ما ته یار پړه کې راته یار یي تاسو ما سره کوم څه کړي والله بس څه یار مړه موبایل به وندنو صبر کوه څه کار خوب که نه یار مړه والله بس ګزاره کوي خو تا منم مړه ولې نه من موبایل ورته بدلوم صبر که زموږ دلته ټیم پوه شي که نه دلته کار کوه کار کوه ګورئ صحیح ده
مړه چې دې خلکو تاریان مې یار تر اخره نه څه دیاره ته بس څوک رانه غړې غواړي څوک څو کار ما خلاص په سترګو لیدلې څنګه کار دی څنګه ترتیب دی څنګه روټینګ دی سعودي والله که څه په پته به یو غړې راولې تاسو راغلی نه چې پته ته ولګي دی رمنو ته مور واچې یوري چې پته ته ولګي چې یو راته غړې راولې بل یو سوی بل سوی یار عجیبه خبره ده یو را باندې د قرضونه یې څوک مې نه پرېږدي زموږ د حاله څوک څه خبر دی یار بس چې مرسته له شم لکه د موږ انیک ته کام چې نه هلکه انیک هم دې روټۍ مړو مې سامان بیا لکه د مبوک بیا بلا بازو کار بو دقیقه مې مړ یو دوره جو صبر کوه کنه یار دا ټول صبر زه خو روزانه ماته نن او سبا دې وخت ته خبر اورسه لرم ما خبر اوګه مړ دوره دی کا سره مې خبره کړل ورته مو ته جو پرای صبر کو خالی دوره دی بس نور صبر نشم کولای ښه دا اخرنه دغه مې د وارنینګ بس واه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه استاد جي ډېر ښه سمله ودشه ګوره دا ستا کار دی یاره دا خو سعودي کې دا کار نه کېږي که نه ګوره ما ته سعودي 10 رینګونه وکړه ما ته وویل سړی دی راغلی نوم شوی دی ما په تا باندې 30,000 ریال بند کړی د خدای مسلمانه داسې خو کار مزه نه کوي که نه مړه دا خو تاخیر شو ستا سره سم ما 2 کسان 2 ځای ورته ول هغوی خپل کار ختم کړ بیا مې راوسته بل ځای مې ورته ول او ته مې سهار وختي کوز کړی او د ټول نه مې مخکې کوز کړی ما ځان نه وی دی ګوره دا خو سعودي دی ګوره خپل پروګرس دلته هر سړی وباسي صحیح ده خپل کار ختموي او ځان ترې وباسي خپل ځان باندې خوله راولي خپل محنت کوي دا خو نه چې ته راله دا خو کار نه کوي دا خو څوک دا شی ته اخر شو مال 100 روپۍ نه راکوي ته دا کار وکړه ته سهار مه راځه صحیح ده او که نه دا کار ته اخر کېږي هغه سعودي خو زما نه پیسې غواړي دا 10 رینګونه وکړه او الله تل په مخه رینګ کوي هغه واره نه کوي یاره ته دا کار وکړه بس بیا دغه شو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د غنټې بټن هم کلیک کړئ چې د راتلونکي ویډیو څنګه موږ اپلوډ کړو چې فوراً تاسو ته راورسي.